د مشهوري ټیک ټاکرې زیبا ګل غلطه ویډیو راغلې ده. سلامونه دوستانو، زیبا ګل هم غلطه ویډیو د خپل یار سره راغلې ده او په سوشل میډیا وایرل شوې ده. دغه ویډیو یو کلیپ در سره شریکوم چې خوند ترې واخلئ. نو ویډیو سره تر اخرې پورې وګورئ او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د تلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، زیبا ګل خو به ټول پیژنئ چې د افغانستان اوسېدونکې ده او په دوبۍ کې ژوند کوي او د ټیک ټاک یو مشهوره اداکاره ده چې ورځ په ورځ زیبا ګل ورځ په ورځ داسې ویډیوګانې جوړوي چې هغه د ټیک ټاک او د ویډیو یو چینل جوړېږي او په هغې باندې د هغې فالوور زیاتېږي. په څو ورځې مخکې د زیبا ګل یوه داسې ویډیو او تصویران وایرل شوي وو چې په هغې کې د سیند په غاړه ناسته ده او بربنډ تصویران یې ایستلي وو. خو زیبا ګل د هغې سپیناوی وکړو خو پښتانه ډېر زیات په دې باندې په غوسه شوي وو چې د پښتنې دپاره داسې کول نه دي په کار. خو زیبا ګل په وویل چې دا زه نه یم، دا زما په شان بله جینۍ ده چې زما هم شکل دا خو څو ورځې بعد یې بیا څو داسې ویډیوګانې وایرل شوي وې چې په هغې کې د هغې ډېر اخلاقي انداز کې ګرځي. دوستانو، نن سبا په ټیک ټاک ډېره بې شرمي شوې ده چې ډېرې جینکۍ په ټیک ټاک کې ډېرې غیر اخلاقي انداز کې ویډیوګانې جوړوي. دوستانو، دا و زموږ بس د ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.